واجب پچا دا پا اغا چا دا چه دی وقت کے دعا تاسو کې څوک زرګرشتا سپین زر 100 روپے توله دي 40 روپے توله 500 توله 100 روپے جوړيږي 40 روپے توله چی 2100 اچھا ما 2000 خرڅ کړي عزیزانو وګ کې دي 2100 روپے چې چا سره تر لوی اختره پورې موجود وي 2100 پاغه قربانی واجب ده 2100 پاکستان ہے پاغه قربانی واجب ده ګډوره وس کې نشتا غوا ما کې میخي کې چا سره به ایسه ونیسي یو سړی دی چې 2100 نه لري په قرض پیسې واغسته او ګډوره واغسته چې واغستو ورځ دو پاتې دي اختر ته ګډوره ورکش چې ورکشو د باندې دا عشق ابراهیمی دومره غالبو چې نورې پیسې په قرض واغستې بلې واغستې ان د اختر په شپه هغه ورځ ګډوره هم پیدا شو او بلې ماغستې مسله دا ده چې دا غریب سړی به د اختر په ورځ دا دواړه ګډوري حلالوي او که مالدار سړي اغستی و او هغه نه ورک شو بلې واغستو او د اختر په شپه ورک ګډوری پیدا شو نو دی به یو خرڅ کړي او یو به حلال کړي او غریب چې دی دی به دواړه حلالوي ولې په ظاهر کتا سو خیالو کوي زیاته ځکه معلومیږي چې مالدار به یو خرڅ کی یو بالاله او غریب چې د ډېرې مینې لیونه کړي او په قرض راغستې وي به دواړه حلاله دا ځکه چې په غریب قرباني واجب نه و لیکن د چې ګډوره واغسته نو دا په د نظر شو چې اورک شو بلې واغستو نو بلم په نظر شو نو نظر چې د خرڅې دی نشي لہذا د به دواړه حلالوي په مالدار واجب و قرباني یوا نو هغه چې پیدا شو یو به حلال کړي او یو به خرڅ کړي او سر درته بل ویم علماو لیکلي دي چې د قرباني دومره عظیم برکت دی چې کچا سره پیسې نه وي او قرض یې واغسته او قرباني یې وکړه نو الله پاک به مخې کا الله د قرضم خلاص کړی او دومره مال به ورکړی چې د مستحق د قربانۍ وګرځي خو یو خبره درته کوم کله کله امتحان وشي هم دې جماعت کې یو ځلې چېرته څو کاله مخکې ما دا خبره کړې وه چا به داسې کړي یو سړی د دې خوا کلو په قرض پیسې اغستې دي او 2 میاشتې پس راغی ما ته وی چې مولوي صاحب تا دا مسله کړې وه مال کړې خو مې وه ویل بیا داسې مسلې مه کوه مال ولې ویل هغه دی په قرض مې اغستې اوس پیسې نه راځي ورپسې هغه دی سړی مانه غواړي نو داسې سړي دپاره په قرض نه دی اغسته پکار ما په دې خبره پوهېږي چې د چا ایمان دومره کمزوری چې هغه کې دا خیال وکړي چې زه ورپسې مالداره کېږي ځکه په دې نیت کې ګډوری واغستو چې زه مخې که الله مالداره کېږي نو دا د مالدار کېدو په نیت دی د قربانۍ په نیت نه دی دا قرباني بیا ډوکېږي نه ما په خبرو پوهېږئ ګډوری اغستل په دې نیت چې زه سنت ابراهیمي ادا کوم نور څیزونه به بېطبع ورپسې راځي ځکه چې قانون دا دی چې د تمامو اعمالو دارو مدار چې دی هغه په نیت باندې دی او نیت په عربي کې د زړه قصد او ارادې ته وایي نو مدار د اعمالو په نیت دی څنګه دی چې نیت یې هغسې به در سره کړي نو زما عزیزانو عرض دا و چې عام طور خلق
قربانه ګډوره ده ګډ شو پکېږي کنه کېږي اوج ګډ ده او داسې ګډ ده چې په لاره ګډ ګډ رواني قرباني پکېږي سرمنې کې خارخ تو لګېدو لاندې غوښې ته چې نقصان نه رسېدلی پاس په سرمنه د ګډ خارخ مارختی په دې قرباني کېږي ښکرونه یې نه پکېږي خسي وي پکېږي غوږې درې حصې ثابتو یو حصه غوڅ شوی قرباني پکېږي تاسو خیال راغی دا ټول څیزونه داسې دي چې دا معنی د قربانۍ نه نه دي قرباني پکېږي بنیادی شی درته بل ووایم عام طور باندې غوا او میخه کې اوه کسان شریکېږي اوه کسان که په دې اوو کسانو کې د یو سړي پیسې حرامې وي د یو سړي نو قرباني د دې نورو شپږو هم نه ده شوې اوه کسه په یو غوا کې شریک دي او د یو سړي پیسې پکې حرامې دي نو قرباني د دې نورو شپږو مو نه شو خیال به دا کوئ چې په غوا کې ځان سره حرام خور چاته وایي چې د چا ګټه حرام ګټې د چا حرامې دي او د چا حلالې دي هغه ما نه تاسو ښه پوهېږئ او دا ټول خلق تاسو ښه پېژنئ دې ته به سوچ کوئ او خیال کوئ چې ګټه د چا حرامئ چې هغه ځان سره پکې شریک مثلا یو سړی دی د جواری پړی اچولی نو د جواری ګټه 14 انې حرام اوس خو جواری په پاکستان کې فیشن دی تاسو وګورئ د لویو لویو پړونو د جوارو باقاعده شکرانی وزي او نظرانی وزي نظرانه ماخام تقسیمیږي او د نن لاندې پړ چلیږي پته یې ټول دا کېدای شي چې په ملک به یو جرم کېږي حکومت ته به پته نه دا د چا عقل مني جواری پړونه به په علاقه کې چلیږي او حکومت ته به پته نه د علاقې تانیدار ته به پته نه چې زما علاقه کې کوم ځای جواری چلی چرس به خرڅېږي او د علاقې تانیدار ته به پته نه اوس هیروین به خرڅېږي چې څوک څوک یې خرڅوي او د علاقې تانیدار ته به پته نه د عقل مني د چا نن وګوره د پاکستان بچی تباش چې کچا سره پیسې نه وي او قرض یې واغسته او قرباني وکړه نو الله پاک به مخې کاله د قرض هم خلاص کړی او دومره مال به ورکړی چې د مستحق د قربانۍ وګرځي خو یو خبره درته کوم کله کله امتحان هم وشي همدې جومات کې یو ځلې چېرته څو کاله مخکې ما دا خبره کړې وه چا به داسې کړي یو سړی د دې خوا کلو په قرض یې پیسې اخیستې دي او 2 میاشتې پس راغی ما ته وایي چې مولوي صاحب تا دا مسله کړې وه مال کړې خو مې وه ویل بیا داسې مسلې مه کوه مال ولې ویل هغه دی په قرض مې اخیستې اوس پیسې نه راځي ورپسې هغه دی سړی مانه غواړي نو داسې سړي دپاره په قرض نه دی اخیسته پکار ما په دې خبره پوهېږي چې د چا ایمان دومره کمزوری چې هغه کې دا خیال وکړي چې زه ورپسې مالداره کېږي که په دې نیت دې ګډوری واغستو چې زه مخې کال له مالداره کېږي نو دا د مالدار کېدو په نیت دی د قربانۍ په نیت نه دی دا قرباني بیا ډوکېږي نه ما په خبرو پوهېږئ ګډوری اخیستل په دې نیت چې زه سنت ابراهیمي ادا کوم نور څیزونه به بېطبع ورپسې راځي ځکه چې قانون دا دی چې د تمامو اعمالو دارومدار چې دی هغه په نیت باندې دی او نیت په عربي کې د زړه قصد او ارادې ته وایي نو مدار د اعمالو په نیت دی څنګه دی چې نیت یې هغسې به در سره کېږي نو زما عزیزانو عرض دا و چې عام طور خلق
قربانه ګډوره ده ګډ شو پکېږي کنه کېږي اوج ګډ ده او داسې ګډ ده چې پلاره ګډ ګډ رواني قرباني پکېږي سرمنه کې خارخ تو لګې دو لاندې غوخه ته چې نقصان نه رسیدله پاس په سرمنه د ګډ خارخ مارختی په دې قرباني کېږي خکرونه نه پکېږي خسیوی پکېږي غوږی درې سه ثابتو یوي سه غوس شوی قرباني پکېږي تاسو خیال راغی دا ټول سيزونه داسې دي چې دا معنی د قربانۍ نه دي قرباني پکېږي بنیادی شی درته بل ووایم عام طور باندې غوا او میخه کې اوه کسان شریکېږي اوه کسان که په دې اوه کسانو کې د یو سړي پیسې حرامې وي د یو سړي نو قرباني د دې نورو شپږو هم نه ده شوې اوه کسه په یو غوا کې شریک دي او د یو سړي پیسې پکې حرامې دي نو قربانی د دې نورو شپږو منشو خیال بدا کوي چې په غوا کې ځان سره حرام خور چاته وي چې د چا ګټه حرام ګټه د چا حرام دي او د چا حلال دي هغه مان تاسو خپويږي او دا ټول خلق تاسو خپېږي دې ته به سوچ کوي او خیال کوي چې ګټه د چا حرام ای چې هغه ځان سره پکې شریک مثلا یو سړی دی د جوارای پړی اچولی نو د جوارای ګټه 14 انې حرام اوس خو جواری په پاکستان کې فیشن تاسو وګورئ د لویو لویو پړونو د جوارو باقاعده شکرانی اوزی او نظرانی اوزی نظرانه ماخام تقسیمیږي او د نن لاندې پړ چلیږي پته یې ټول دا کې دې شي چې په ملک به یو جرم کیږي حکومت ته به پته نه دا د چا عقل مني جواره پړونه په پالاکه کې چلیږي او حکومت ته به پته نه دا علاقې تانیدار ته به پته نه چې زما علاقه کې کمزې جواری چلی چرس به خرسیږي او د علاقې تانیدار ته به پته نه اوس هیروین به خرسیږي چې څوک څوک خرسي او د علاقې تانیدار ته به پته نه دا عقل مني ده چې نن وګوره د پاکستان بچی تباہ کیږي لګیا دوی ته پته نه ده بلکې ټوله مشینری د حکومت ورسره ملوث امریکای او لندن ته او عربو ته چې اوس چالو شوي دي په څه کې ځي په خرونو روان دي دغه جازونو کې څوک وړي ستا ټول نظام د جازونو ورسره ملوث نه دی څوک یې وړي د یو څو کسو مالداره کېدو دپاره د قوم بچي تباه د قوم بیړی تباه یو څو کسب مالدار او هغه خلق چې کوم د دې کاروباریان داغي په اجرو او داغي په بیٹکونو کې وګوره ستا ټول حکومت هلته ناست دی او کیکونه او پیسپیانې کوي که نه ده داسې ټول دا زمون ملک شو چرته لوی مجرم د ملک لوی دوست دی ځکه چې د هغه په ځای کې تکی دی او ګډان دی او خوراک دی او سکاک دی او کباب دی او وغیرہ وغیرہ د ملک لوی دوست که زه ووایم چې دا ولې زه د ملک لوی دشمن نن د قوم او د ملت دشمن څوک دی
راشئ چې په ګوته درته وښیم پټې خبرې نه دي وښیم درته دا ټوکې دي راشئ د دې په کورونو کې تمام سامان مړی کې ورته پړی اچوم او ځوړندوم چې دا درته چا راوړی دا درته چا راوړی دا درته چا راوړی دا درته چا راوړی د ښځې دې ته دا جنجڼي اچولي دا درته چا راوړي دا ښځه دې دوڼدوڼی چې دا جنجڼي اچولي دا درته چا راوړي یو یو څه ټوکو خبرې نو ملک خران وران کو نامې د کارغانو بدنامي دي ملک څوک ورانۍ لګیا دي تاسو وګورئ په دې ملک کې د اسلام چغې وګوره اسلام 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 په دې 8 کاله کې د ضیاءالحق صاحب په دار حکومت کې په دې پاکستان کې د ډمتوب سنټر وګوره قدم بیارته وی سی آر دی او میوزک سنټر دی قدم بیا میوزک سنټر څه معنا ده میوزک څه ته وایي چې قرآن پکې ویلی کېږي حدیث پکې ویلی کېږي بانګونه پکې وایي ختمونه پکې کوي هغې ته میوزک وایي میوزک سنټر څه ته وایي او د شپې داغه دکانونو نه وي سیارونه په کرایه څوک وړي او دا بلو پرنټونه د شپې فحش بربند په هر کیفیت زنا دا فلمونه د شپې څوک ګوري 2 اربه روپۍ به په پاکستان کې اوس په ټي وي سنټرونو کولاوېدو 2 اربه روپۍ نورې لګي 2 اربه دا چې څه دي دا وایي کم دي دا لوی رحمت د اسلام خبرور الله فرمایي چې تمام ذی روح چونکې زما پیداوار دی او ما د خپل پیداوار رزق چې دی هغه په ځان باندې لازم کړی عزیزانو د رزق مسله چې ده تاسو وګورئ په دې ځمکه داسې اشیا نشته چې هغې ته وقتاً فوقتاً خدای پاک خپل رزق نه رسي سمود یو قوم صالح علیہ السلام داغه پیغمبر قوم ولا راغه او معجزه ته طلب کړه چې مونږ به پتا ایمان الله وروړو چې دا په دې میدان کې یو کانه پروت دی چې دغه کانی نه یو اوخه راوباسي او هغه اوخه 40 غزه اوږدوي او 10 غزه لوړی او دومره پای کوي چې هغه تمام سمود قوم ته کافي کیږي صالح علیہ السلام حیران شو چې دا دې بدبختو سم مطالبه وکړه نو وحی ورته وشو وحی ورته وشو چې صالحه فوراً لاړ شه او دې کاڼي ته آواز وکړه او دې نه به اوښه راوځي 40 غزه به اوږدی او 10 غزه به لوړی 4,000 کاله وشو چې دې کاڼي کې ما اوښه پیدا کړې 4,000 کاله